په ساده لارو سره خپلې پیسې سپما کړئ. ځینې وختونه د پیسو د سپما کولو پیلول ستونزمن وي. ښایي دا سخته وي چې فکر وکړئ د پیسو سپما کولو لپاره څه ډول ساده لارې چارې شتون لري او ډېری خلک په دې هکله کافي معلومات نه لري چې څنګه د خپلې مالي چارې په ښه ډول تنظیم کړي. د لاندې لارښوونو تعقیبول به د یوې روښانه او رڼې مالي پروسې په تنظیمولو کې درسره مرسته وکړي. لومړی، خپل ټول لګښتونه ثبت کړئ. د پیسو په سپما کې لومړی ګام دا دی چې په دې ځان پوه کړئ چې څومره پیسې مصرفوئ. د یوې میاشت لپاره خپل ټول لګښتونه ثبت کړئ په دې بڼه چې خپل ټول مصارف لکه یوه پیاله چای، کتابونه، انټرنیټ، د موبایل کارت او هر هغه څه چې تاسو پرې پیسې ورکوئ یاداشت کړئ. هغه څه مو چې ثبت کړي دي ډلبندي یې کړئ او په برخو یې وویشئ، لکه خوراکباب، د لیږدونې یعنې حمل و نقل مصارف او داسې نور. په پای کې د ټولو لګښتونو پایلې راټولې کړئ او جمع یې کړئ او په ټولیز ډول یې ثبت کړئ. دویم، بودیجه بندي وکړئ. اوس مو چې د خپل یوې میاشتې لګښتونو انځور واضح کړ، کولی شئ چې خپل مصارف درجه بندي کړئ. خپل مصارف مو راکم کړئ او مطمئن شئ چې د خپلې راتلونکي لپاره مو ګټور ګام پورته کړی دی. پام مو وي چې په بودیجه بندۍ کې مو ټول لګښتونه شامل وي، لکه د موټر تیل او یا هم د کور کرایه. سپما یا پس انداز لپاره برنامه جوړه کړئ. خپلو میاشتنیو عوایدو او لګښتونو ته په کتو په خپله بودیجه بندۍ کې مو سپما ډلبندي کړئ او هڅه وکړئ چې سپما مو د اصلي او خالص درآمد څخه 10 یا 15% واوسي. که خرڅونه مو اجازه نه درکوي چې سپما وکړئ، نو د دې وخت را رسېدلی چې خپل مصارف یا لګښتونه راکم کړئ. مخکې له دې چې د خپل د کور او یا هم د موټر له مصارفو څخه څه راکم کړئ، دا به غوره وي چې خپل اضافي لګښتونه راټیټ کړئ، لکه د تفریح، رستورانت ته تللو او داسې نور لګښتونه. څلورم، خپلې موخې مو مشخصې کړئ. د سپما لپاره د موخو تعیینول تاسو ته ارامښت درکوي. په دې کار سره تاسو کولی شئ ځان په دې پوه کړئ چې څومره وخت کې خپلو موخو ته رسېدلی شئ. ځینې هغه موخې یا هدفونه کیدای شي لنډمهاله وي چې په معمول ډول له 1 کال څخه نیولې تر 3 کلونو پورې وخت نیسي. د فوق‌العاده خرڅونو لپاره سپما، لکه د بیکارۍ او نورو ضروري حالاتو لپاره، د موټر اخیستلو لپاره سپما، د رخصتیو ورځو لپاره سپما، د لوړې پانګې اچونې لپاره سپما چې ممکنه د څو کلونه یا حتی څو لسیزې وخت ونیسي او کیدای شي دا برخې پکې شاملې وي. د بیکارۍ یا تقاعد وختونو لپاره سپما، د اولادونو زده کړو او د هغوی د نورو لګښتونو لپاره سپما او همداراز د کور د اخیستلو او یا هم د اوسني کور د بیا رغونې لپاره سپما. پنځم، خپل لومړیتوبونه مشخص کړئ. کله چې سپما او یا هم د پس انداز لپاره اقدام اخیستل کیږي، نو د مختلفو اشخاصو لومړیتوبونه فرق کوي. دا تاسې پورې اړه لري چې تاسو ته مو د سپما کومې موخې لومړیتوب او ډیر ارزښت لري. د دې پروسې یوه برخه د هغه وخت ټاکل دي چې تاسو باید خپلې موخې ته د رسیدو لپاره ورته صبر وکړئ. دا باید معلوم کړئ چې د میاشتې څو افغانۍ یا ډالره سپما تاسې خپلې موخې ته رسولی شي. خپلو میاشتنیو عایداتو ته په کتو مو د سپما برنامه جوړه کړئ. شپږم، متفاوتې سپماوې او د متفاوتو موخو لپاره د پانګې اچونې برنامه. که د لنډمهاله موخو لپاره پانګه اچونه کوئ، نو دا کړنلارې په ډاډه زړه سره وازمایئ. د لنډمهاله عادي حساب پرانیستل، د اوږدمهاله حساب پرانیستل چې د لنډمهاله حساب څخه لوړ نرخ لري. د اوږدمهاله پانګې اچونې لپاره د عمر یعنی دایمي بیمو اخیستل او پانګه اچونه، د سهام او مشارکت پاڼې اخیستل. اووم، د سپما له پرمختګه مو څارنه وکړئ. د هرې میاشتې په اوږدو کې خپله سپما وڅارئ او فکر پرې وکړئ. دا کار به نه یوازې دا چې ستاسو د سپما برنامې په تثبیتولو کې مرسته ترسره وکړي، بلکې په دې به مو بریالي کړي چې دې برخه کې خپلې ستونزې پیدا او حل یې کړئ. دا ساده او اسانه لارښوونې به تاسو سره د پیسو په سپما کې ډېره مرسته وکړي او دا انګېزه به درکړي چې ډېرې پیسې سپما کړئ او ژر خپلو موخو ته ورسیږئ.